سلامونه، زه ډاکټر الهام یم. نوي زیږېدلو ماشومانو ته په اکثره کورنیو کې لکه ګوټي، سپیرکۍ او داسې نور کورني درمل ورکول کیږي چې دغه کورني درمل ماشومانو ته لکه زهر تمامیږي. د مور لومړنۍ شیدې چې د کولستروم په نوم سره یادیږي ماشوم ته ډېرې خاصې فایدې لري. په زیاته اندازه سره پروټین لري چې ماشوم له مختلفو ناروغیو څخه ساتي. دغه لومړنۍ شیدې ماشوم ته د انټي باډي خاصیت لري. لکه ماشوم ته چې موږ واکسین ورکوو په بدن کې د مختلفو امراضو په بدل کې انټي باډي جوړیږي، د مور دغه لومړنۍ شیدې هم د انټي باډي خاصیت لري. د مور د لومړنۍ شیدو د خوړلو سره سم ماشوم ته د ژړې چانس کمیږي او د شیدو د روغدلو سره سم د مور او د ماشوم ترمنځ رابطه قایمیږي. هر ماشوم چې کله پیدا سي او کومه خاصه مریضي ونه لري، تاسو کولی سئ چې د نیم ساعت څخه وروسته ماشوم ته د مور لومړنۍ شیدې شروع کړئ، که څه هم مور عملیات سوي او یا هم ناجوړه وي. دغه د مور لومړنۍ شیدې چې دي ډېرې خاصې دي او خاصې فایدې لري ماشوم ته. نو له ټولو مندو څخه مو دا هیله ده چې د کورني درملو پر ځای نوي زیږېدلي ماشوم ته د مور لومړنۍ شیدې شروع کړي، ځکه دغه شیدې ډېرې فایدهمنې دي او دوهم ځل بیا لاس ته نه راځي دغه ماشوم ته.